ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د سوداګرۍ او صنعت روان حالات، اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه، دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کې. دا خبرونه هر یک شنبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې، تکرار یې هر پنج شنبه په همدې وخت له حریت رادیو څخه په 8.15 اوریدلی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت لیدونکو او اوریدونکو سلام او نیکې هیلې، خدای دې وکړي روغ او جوړ باستی. دا اونۍ مو د ژوند او اقتصاد خپرونه د ننګرهار نه ځانګړې کړې ده. په خپرونه کې را سره د ننګرهار د کانال رئیس شتون لري. د کانال د رئیس غلام رحمان کاظم صاحب سره به د کانال اړوند په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو. په لومړیو کې کاظم صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي ښه باستی. مهرباني، خوشحاله اوسئ. الله تعالی مو جوړ لره. سلامونه تاسو او ستاسو ټولو همکارانو او ګرانو هیوادوالو ته. ډېره مننه. رئیس محترم، د کانال اړوند ځمکو باندې تر اوسه څومره کرکیله کېږي؟ څومره ځمکې د کانال اړوند تر اوسه یعنې د کرکیلې لاندې دي؟ د کانال مربوط تقریبا په مجموع کې 55,000 جریبه ځمکه د کارآمد د چې کار ترې نه اخیستلی کېږي. په دې کې د سږ کال په شمول باندې به زموږ تقریبا 5,500 جریبه ځمکه سږ کال مالټه باغ کرل کېږي، چې 13 کار ورسره یو ځای شي او ملګری شي، نو تقریبا سږ کال د 3 میاشتو په تېرېدو باندې به په کانال کې 11,000 جریبه ځمکه مالټه باغ تیار شي. د مالټه سږ کال حاصل څومره و او د دولت خزانې ته یې هغه څومره دغه راغلي وي وفات؟ د مالټو ځمکه او مالټه چونکې په قرارداد باندې قراردادیانو ته ورکول شوې ده. ننګرهار کانال ته د قرارداد عواید جمع کېږي او لاس په لاس د مالټې حاصلات هغه چونکې د قراردادیانو په اختیار کې دي. تقریبا څه د پاسه 2,000 ټنه مالټه به څخه تولید شوي او زموږ قراردادیان الحمدلله متضرر نه دي او فلحال دپاره په د مالټو په فصل کې د سږني کال نه خوشحاله دي او خپل مصارف یې پوره کړي او څه ګټه به یې ترلاسه کړي. مالټه یوازې د ختیځ اړتیاوې پوره کړي او که د هېواد نورو برخو ته او ترڅنګ یې بهرنیو هېوادونو ته هم صادر شوي؟ دا چې مالټه چونکې د تعداد په لحاظ باندې چې کومه تیاره دا کمه ده، 2,000 یا 6,200 جریبه ځمکه ده. دې کې به طبیعي د حادثاتو په وجه باندې څه متضررې هم وي، خو دا چې شهرت ډېر زیات دی نو خپل ختیځ ته خو لاس په لاس تقریبا رسېدلې ده او یو څو ولایتونو د مرکز په شمول باندې هم هغې ته انتقال شوې ده. پلان څه دی په راتلونکي کې د ستروسو د خاندان د کانال اړوند ځمکې چې کومې دي راتلونکي ته پلان څه دی؟ نور نوي باغونه به کرل کېږي، کېنول کېږي تر څو په کور دننه هغه کومه اړتیا چې زموږ دا د ستروسو په برخه کې چې پوره کړي؟ کانال کې چې کومه ځمکه د ستروسو دپاره انتخاب ده او هغه نمرې مشخصې دي، ورته اکثره حصه یې کار شوی دی. څه به سږ کال وشي او په راروان کې چې کومې پاتې دي په هغې باندې هم کار کېږي انشاءالله. د کانال په ځمکه باندې چې کومه مالټه کرل شوې ده، امید دی چې په راروان کې به زموږ د هېواد اکثره حصې دپاره کفایت وکړي. په اقتصادي برخه باندې د ستروسو د خاندان دلته چې په کانال په ځمکه باندې موږ کوم ډولونه لرو، اغیزه یې څومره ده؟ څومره کولی شي چې هغه د اقتصاد بډاینه کې د هېواد د اقتصاد بډاینه کې موږ او تاسو سره همکاري وکړي او راپورته یې کړي؟ ستروس خو د خلکو د وخت ضرورت دی، همیشه دپاره بازار لري او کله هم نه کېږي چې په کروندګر باندې په کور پاتې شي او هغه متضرر شي. او که موږ ته زمینه سازي وشي چې موږ د خپل حاصلات صادر کو نورو ملکونو ته، نو په اقتصاد کې چونکې دا جنس داسې یو جنس دی چې خریدار شته
د قیمت په لحاظ باندې اهمیت لري. طبیعي خبره ده چې د اقتصاد په برخه کې موږ سره ډېره ونډه اخیستلی شي. د کانال اړوند کومې ځمکې چې دي که چېرته هغسې چې لازمه ده زمینه سازي وشي څومره کولی شي چې هغه په کور دننه د اړتیا د پوره کولو تر څنګ د بهر نه د ځینې توکو د راوړلو مخنیوی وکړي او په خپل ځان باندې بسایه شو؟ د کانال ځمکه خو چونکې د ټول افغانستان په نسبت باندې او پرتله باندې کمه ده چې موږ د ټول ضرورتونه دلته پوره کوو. امید دی پر روان کې د کوشتېپې کانال روان دی. دارنګه په د خلکو په شخصي ځمکو باندې به هم کار کېږي. لکه په تیر کې سکال حسین تر اوسه نه ده اخیستې ځکه کار تمام شوی دی. په تیر کال کې 1900 جریبه ځمکه د ستروسو یا مالټه باغ د شخصي خلکو ته خدمات شوي د زراعت د لارې نه زموږ د لارې نه د خلکو راهنمایي شوې ده همکاري ورسره شوې ده چې باغونه جوړ کړي. د کانال په ځمکه باندې کومه کرکیله چې کېږي دا چې د انقلاب په دې اوږدو کې کانال اکثره حصې تخریب شوي دي. اوس پې کار روان دی چې ورغول شي چې تمامې ورغول شي نو یوه لویه حصه د افغانستان انشاءالله دې ځای نه موږ تمویلولی شو. رئیس محترم اوس دمګړی څو ډوله ستروس لرو په ننګرهار کې د کانال په ځمکه؟ د کانال په ځمکه خو موږ فی الحال دپاره د دوی خپل یو نوعیت دی چې 2001 2009 2009 او داسې نومونو باندې دا مختلفې لرو. په همدې خاطر چې ذایقې مختلفې دي، رنګونه یې مختلف دي چې ټول دې موږ سره موجود دي. نور د ستروسو په باب کې نارنج هم پکې شامل دی، لیمو پکې شامل دی. دغه فصلو باب کې اکثره د ستروسو برخه کې چې کوم انواع دي نو زیات مو سره شته. دا چې په مجموع کې ستروس تقریبا 90 لري خواوشا نو وخت سره به ان شاء الله د ټولو د پوره کولو که اړتیا وه ضرورت به پوره کوو ان شاء الله. رئیس محترم له دې ورهخوا د کانال په ځمکو له ستروسو خاندان ورهخوا نور د څه باغونه لرو کینول شوي دي، نوي کینول شوي دي په سابقه کې لرو هغه څه دي لکه زیتون او کجور همدغسې نور څه د کومې کومې برخې لرو؟ د ستروس نه اخواته د کانال په ځمکه باندې زیتون لرو چې هغه هم د انقلاب په اوږدو کې یو څه تخریب شوي او اوس یې د کرکلي کار روان دی چې هغه خپل زاړه حالت ته لاړې شي. ځمکه په هماغه اندازه باندې پوره شي او چې کله پوره شوه انشاءالله نو زموږ خپل هیواد نه بلکې د دغې لارې نه موږ بیا بهر ته صادرات کولی شو. دارنګه خرما د کانال په ځمکه باندې تقریبا ډېره سابقه نه لري او د کانال په اساس کې یوازې ستروس او زراعت او زیتونو. اوس موږ ورسره سبزیجاتو کار هم شروع کړی دی. سبزي هم کرل کېږي د کانال په ځمکو باندې مختلفو نوع په هر موسم کې د شنو خونو د لارې او په عام حالاتو کې چې کله طبیعي په هغه شکل باندې کېږي. او دارنګه د خرماو باغونه اوس احداث شوي دي. نتیجه یې مثبت ته غواړو چې دې ته هم کار وکړو دا باغونه هم اضافه کړو. فی الحال دپاره موږ په کانال کې دغه 3 قسمه میوه لرو او 2 قسمه یې په ډېر تعداد باندې شوې ده او روانه ده او دا بل کې انشاءالله کار کوو د خرما چې دا میوه اندازه پورې اضافه کړو. د خرما او زیتون سږني حاصلات څومره اټکل چې شوي وو هغومره دغه په اندازه یا زیات شو د هغه نه؟ سږکال د خرما او د زیتون حاصل څومره؟ د خرما او د زیتونو حاصلات خو د تیر په نسبت باندې زیتون خو یو څه متضرر شوي و شاید تاسو هم اورېدلي هغه طبیعي آفتونه او سماوي آفتونه چې تاوده بادونه په هغه سیزن کې وچلېدل او د زیتونو دانه دا د یو هغه طوفانونو بارانونو په وجه باندې یو قسم ته متضرره شوه چې دانه اکثره پرېوته او رسېدله. د تیر په نسبت باندې د زیتونو حاصلات زموږ کم وو. البته د خرما حاصلات د تیر په نسبت باندې سره ده دي چې دغه ضرر چې کوم زیتونو ته متوجه و د دغه طوفانونو په وخت کې زموږ د حاصل وخت نو هغه متضرر شو خو د مخکې په نسبت باندې تقریبا 2 چند حاصلات راکړي. پلان څه دی د راتلونکي دپاره هم د زیتون او د خرما په برخه کې د دوی د باغونو د نوو کېنیستونکي په باغونو همدغسې هغه څه چې اړتیا ده ورته پلانونه څه دي ورته د کانال همدغسې د ریاست د خوا نه او د مرکزي حکومت د خوا نه نوي پلانونه څه دي په دې برخه کې؟ کانال چونکې زراعتي پروژه ده په هر بخش کې د زراعت چې د کوم شي ضرورت دی څومره ضرورت دی نو حتی الوسه موږ کوشش کوو چې هغه ورغو. په زیتون هم کار شروع کړی دی تقریبا 3.5 یا څه د پاسه 300 جریبه ځمکه په نږدې کې تیاره شي کرل شوې ده او کرل کېږي
هغه باغونه چې نیمه تخریب شوي دي هغه هم په هغې باندې کار روان دی چې هغه هم پوره کړو او د هغې دپاره کار وکړو. دارنګه خرماو دپاره هم پلان لرو چې دې باغونو ته یې وسعت ورکړو چونکې موسم اوس د دې د کرلو اوس شروع کېږي. د زیتونو کار تقریبا وخت تیر شو، هغې کې خپل هغه اندازه چې زموږ څومره پلان کې و هغه پوره کړی او کرلې هم ده. خرما پر روان کې اوس شروع کېږي نو هغې دپاره هم کار روان دی. د خپل کانال په ځمکه د کرلو سره په څنګ کې دغه زموږ خرما چې نوعیت یې ډېر بهترین دی نو په دې اساس باندې موږ دې یو څه تکثیر کړی دی. عامو خلکو ته هم دا بوټي ورکړي دي په دې خاطر چې په مختلفو طرفونو کې دا چونکې یو داسې میوه ده چې اشد ضرورت دی او په میوو کې خرما هغه میوه ده چې ام میوه ده او ام غذا ده نو دې ضرورت اړتیا ډېره ده. نو په دې خاطر باندې موږ شخصي خلکو ته هم د دې توصیه هم کړې ده او د بوټو زمینه سازي دا هم ورته کړې ده. سږ کال به تقریبا موږ د خرماو هغه بوټي چې خلکو ته یې ورکو د خپل کار نه بغیر تقریبا 4,000 پورې بوټي موږ توزیع کړل په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې. رئیس محترم، د خرما او د زیتون دا هومره په دې لوړه کچه باندې په لوړه پیمانه باندې دلته تولید ستاسې په نظر په اقتصادي برخه باندې د خلکو په اقتصاد باندې او په دغه سیمې په اقتصاد باندې چې ختیځ ورته په ټوله کې وي یا ننګرهار څومره اغېزمنه ده، څومره اغېزمن تمامېدی شي دغه دواړه ناوې هم خرما او هم زیتون؟ زما په آن باندې تقریبا زیتون خو د ختیځ دپاره او خصوصا د ننګرهار دپاره او دارنګه خرما که تکثیر شوله نو دا تقریبا 80 سلنه زمونږ په اقتصاد باندې اثر کوي. مخکې په نسبت خوشبختانه اوس موږ یو حده پورې په دې توانېدلي یو چې موږ د زیتونو حاصلاتو ته بهرنی بازار پیدا کړو په دې خاطر چې ملک نه صادرات ولرو. کله چې په کوم ملک کې صادرات وي نو هغه ملک ته بیا یعنې د هغه ملک د بهبود دپاره ډېر کار کېږي. په صادراتو سره به د پردیو پیسې ملک ته راوړل شي، په وارداتو باندې د ملک پیسې بهر ته وځي. نو موږ کوشش کوو چې په دغه ټولو اجناسو کې چې کوم د کانال مربوط دي په دې باندې کار وکړو او صادرات ولرو. تېرو پخوا 2 کالو کې دغه خبره چې کومه تاسې وکړه تر کومه کچې برلاسي شوي؟ په 2 کالو کې تقریبا موږ سږ کال د 1 میلیونه افغانیو د زیتونو تیل خرڅ کړي دي او دا به تقریبا ډېر کم محدود که پاتې شي نور به ټول بهر ته صادر کړو. له دې ورخوا د کانال په ځمکه کې یعنې د کانال اړوند 2 مهمې نورې پروژې چې یوه یې د زیتونو فابریکه ده او دویمه هم د نجارۍ فابریکه ده. په تیر کې ځینې نیوکې موجودې وې، ژمنې شوې وې د مشرانو لخوا نه، د مرکزي حکومت لخوا نه. څومره هغه د هغې د بیارغونې دپاره، د هغې د بډاینې دپاره او تر څو هغه د نجارۍ فابریکه او د زیتونو فابریکه تر څو هغه پخواني حالت ته هغه په لومړیو وختونو کې چې جوړ شوي راوګرځېږي څومره کار ورته شوی دی او پلان څه دی؟ د نجارۍ فابریکه خو تقریبا د وسایلو او د اسبابو په لحاظ باندې داسې ډېرې نیمګړتیاوې نه لري، ډېره محدوده نیمګړتیاوې لري او په هغه کې هغه څه چې د نجارۍ د فابریکې نه ترلاسه شي په هغه بخش کې تقریبا کومه مشینري چې ده او یا د ضرورت وړ اجناس دي هغه تقریبا موږ لرو چې دا اوس زه ورته ناست یو په دې کومو چوکیو باندې دا نو د بازار په نسبت باندې ډېر په اعلی معیار باندې جوړ ده دا فابریکې جوړولی شي. البته یو عمده مشکل چې په فابریکه کې موږ لرو هغه یوازې د پرسونلو چې موږ یو قسم ته د پرسونل د مشکل سره مخ وو. لله الحمد هغه مسله زموږ اوس حل شوې ده. را روانه هفته کې به موږ ته خپل تشکیل وسپارل شي او هغه خلک چې د نجارۍ د فابریکې دپاره یې ضرورت دی چې وړ اجناس د ضرورت مطابق اجناس هیوادوالو ته عرضه کړو نو هغسې خلک به موږ انشاءالله په نږدې کې وګمارو. د زیتون په تړاو د نجارۍ د فابریکې دا هغه څه چې دوی تولیدوي هغه که زیتون فابریکه کې اچار او تر څنګ یې همداسې د زیتون تیل چې تاسې وړاندې په خبرو کې ویل او همداسې تر څنګ یې د نجارۍ په فابریکه کې تولید شوي شیان د اقتصادي اړخه څنګه ارزوئ؟ د نورو توکو په دغه باندې څومره د دوی هغه کیفیت لوړ دی او څومره په اقتصادي بډاینه کې ښه رول لوبولی شي؟ دا چې په منځنۍ اسیا کې تقریبا په عموم کې زیتون کم دی
یوازینی ننګرهار دی او په ننګرهار کې کانال دی چې زیتون لري. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې اوس کار شروع شوی په ډیره محدوده اندازه باندې. نو زیتون د دې ملک لپاره چې خپل د ملکیانو ضرورت دی او چونکې دا جنس د یو جنس دی چې هغه د انسان په ژوند کې ډیر لوی اهمیت لري، نو په دغه اساس باندې ورته کار شوی دی او کار ورباندې کیږي. نو طبیعي چې د یو شي اهمیت زیاتی هغې دپاره بازار هم موجودي او په پلور باندې هم ډېر رسیږي او د خلکو هم ضرورت دی، د هغوی مشکل هم ورباندې حل کیږي. نو د کانال په دې زیتونو کې په اقتصاد کې خو طبیعي خبره ده چې ډېر لوی اثر لري، ځکه دغه جنس دلته په نږدې قریب ولایتونو کې ملکونو کې نور شته نه دی او دارنګه د خلکو اشد ضرورت دی، د خلکو ضرورت ورباندې پوره کیږي. نو قطع نظر د دې نه چې موږ د ډېرې پیسې ترلاسه کړو، یوازې د هېوادوالو هغه اشد ضرورت پوره کړو، دا زموږ دپاره یو ښه لاسته راوړنه ده او ښه اقتصاد دی. ډیره مننه. رئیس محترم، د مالدارۍ فارمونو ته راځو. مالدارۍ فارم اوس څو فارمه لرو او د راتلونکي دپاره چې دا هم یوه اهمه پروژه ده چې د اقتصاد کې د نورو برخو لکه څنګه چې د نورو برخو په اړه خبرې وکړې، دا هم مهم رول لوبوي. څو فارمه لرو، راتلونکي کې د زیاتولو پلان څه دی او د لا ښه کېدو دپاره؟ د کانال په حدودو کې د کله نه چې د کانال ایجاد شوی دی، نو یو مالداري موږ په فارمیسه کې لرو، یو په فارمیچار کې لرو، یو فارمیدو کې لرو، یو دلته په فارمیاډه کې لرو، چې د هغې د جملې نه یوازې د فارمیاډي دا فی الحال فعاله ده، تقریبا 300 سره مال پکې لرو او پر روان کې پلان دا دی چې د دې دوو فارمونو په رابطه خو تقریبا زموږ خبره نهایي کېدو ته نږدې ده چې فارمیسه او فارمیچار. نو کوشش هم دا دی چې هغه اجناس چې د لبنیاتو د باب نه د خلکو د ملت ضرورت دی او اوس موږ ته د بهر نه راځي، نو موږ د دې دوو فارمونو په رغولو باندې تقریبا د افغانستان د اکثر حصې دغه ضرورت پوره کولی شو. نایانو پروژه نوې پیل شوې ده په ننګرهار کې، بیا د کانال په ځمکه باندې څومره حوضونه یا څومره دغه لرو د دوی دپاره او ګټور څومره دی؟ ارزونه ستاسې څنګه وه؟ کومه چې حاصل اوس ورکړی دی یا کومه چې رسېدلی دی څنګه و؟ او د نورې نړۍ نه یا د نورو هېوادونو نه ګاونډیو هېوادونو نه چې کوم مۍ راځي دغه په وړاندې باندې بازار یې څنګه و او څومره ګټور دی؟ د میانو په باب کې چې موږ کوم کار کړی دی، تقریبا میانو کې دا چې د میانو دپاره د زراعت د ځمکې هم ضرورت دی، هغه ځمکه چې د میانو دپاره ضرورت دی تقریبا د 4.5 جریو پورې اوس موږ رسېدلي یو، چې د دې د جملې نه څه د پاسه 300 جریبه ځمکه دا د ثمرخیلو مربوط ده، په دویم فارم کې 4م فارم کې په دې ځینو کې موږ میانو باندې کار کړی دی او کار روان دی. فارمیسه کې د میانو دپاره کار شوی خو چونکې لږ کمزوري لرله په هغې هم کار کوو چې هغه هم پوره کړو. میان یو داسې غذا یا خوراک یا ضرورت یا غوښه ده چې هغه د هېوادوالو اشد ضرورت دی او عمده خبره پکې دا ده چې مۍ هغه غوښه ده چې هیڅ قسمه مریض ته ممنوع نه ده او د قیمت په لحاظ باندې د نورو غوښو په نسبت باندې د دې غوښه دا یو څه په مناسب قیمت باندې پیدا کیږي. موږ چې خپل کم تولید لرو سکالي، نو تولید میم روغ مرض هم نه لره او چونکې کار نه وی تعداد په ډېره زیات اندازه باندې به نه و او په نورو ځینو کې چې موږ د خصوصي سکتورونو سره کار کړی دی او هغو ته هم زمینه سازي کړې ده په دې خاطر چې هېوادوالو ته هم کار پیدا شي، نو په هغې باندې کارونه ښه په تیزۍ باندې روان دي. دا چې اوس د موږ بیخي کامل خود کفا شو وخت به نیسي، ځکه چونکې دا پروژه موږ نوې شروع کړې ده، خو امید هم داسې دی چې هغه بخشونه چې تر موږ یې تعلق دی او لاس سره لسی هم ورته کېږي، غواړو چې هېوادوال په دې کې خود کفا کړو. خصوصي سکتور هم د حکومت سره ملا وتلي په دې برخه کې پانګونه وکړي. څه فکر کوئ چې بهر نه که چېرته د مۍ راوړل بند شي، څومره موږ په کور باندې هم ګټه لاسته راځي، هم زموږ اقتصاد ورسره څومره ښه کېدلی شي؟ دې کې شک نشته چې موږ او خصوصي سکتور په شریکه باندې کار وکړو او په اخلاص باندې وکړو، البته دا پکې شرط دی. نو موږ په ډېر نږدې کې په دغه باب کې خودکفایي ته رسېدلی شو
او اقتصاد خو طبیعي خبره ده چې یو شی د یو بل ملک نه دلته راځي طبیعي خبره ده چې د هغې د خپل جنس خپل قیمت دی بیا په هغې باندې راوړلو د کرایه د خپل قیمت دی د مزدور د خېجولو کوزولو خپل قیمت دی کله چې په خپل هیواد کې وشي نو هغه کرایه نه چې د بل ملک نه په مصرف راځي هغه ترې قطع شي دا په خپل ذات کې هیوادوالو ته یوه ګټه ده او په اقتصاد خو طبیعي خبره ده چې اثر کوي ځکه چې موږ امید لرو چې موږ به صادرات ولرو او په دې فکر او سوچ دی چې انشاءالله زموږ ملک په مجموع کې د زراعت په بخش کې که هغه مالداري ده او که مایع پروري ده او که مرغداري ده په دې هر شي کې د هر لحاظ نه ډېر مناسب او مهیا دی او جنس زموږ په هر قسمه بخش کې که خوراکي توکي دي او که عام د استعمال توکي دي نو د نړۍ په سطح باندې د افغانستان په شکل باندې څوک چاته نشي عرضه کولی نو په دې خاطر موږ چې یو وار په دې برلاسي شو چې موږ د څه په دې خپل ملک کې پیداوار یو وارې پیدا کړو نو زموږ د پیداوار دپاره بیا د خلکو غوښتنه دا په ډېر کافي انداز ده ځکه جنس کاملا اعتبار لري دا اوس ناچیزه توکي چې د افغانستان په بهر ملک چاته پیدا کیږي بیخي په سټور کې څوک د دې پوښتنه نه کوي چې دا اوس څنګه دی او څنګه نه دی بس چې د افغانستان په نوم دی لاس وړي او شي اخلي او خپل کور ته وړي د افغانستان پیداوار په مجموع کې بهترین دی د آب و هوا په لحاظ باندې او د نړۍ په سطح چې کومه سروې اوس شوې ده ما چې اورېدلي دي نو هغه کې هم دا ثابته شوې ده چې یوازې پاک خوراک چې په ټول نړۍ کې اطمیناني پیدا کیږي هغه افغانستان دی. رئیس محترم د شنو خونو او سبزیجاتو په تړاو راته وایي د کندهار په ځمکه څومره شنې خونې دمګړۍ موجودې دي او سبزیجات هغه سبزیجات چې هلته په شنو خونو کې کیږي زموږ خپله اړتیا دلته په ننګرهار کې او بیا د یو شمېر ولایتونو تر کومه بریده پوره کوي. فی الحال دپاره موږ یوه د پاسه 100 بابه خونې لرو چې په دې کې وخت په وخت باندې د ضرورت مناسب سبزیجات کیږي لکه د اوس دپاره پکې رومیانو بادرنګو ټینډې وي دې سره په څنګ کې دوی ته دا خبره هم کړې ده چې تاسو دې کې تجربه وکړئ چې د دې نه ما سوا نور دا خو مشهور دی چې په شنو خونو کې کیږي نور موږ کومه سبزي دلته کولی شو چې هغه د هیوادوالو ضرورت دی او په مناسب قیمت دوی ته ورکول شي تر ډیره پورې لله الحمد زموږ د شنو خونو خوا کې به په اطرافو کې هم شته د خلکو هم شته د شخصي خلکو خو لویه حصه پکې زموږ ده نو تقریبا په دغه باب کې د خپل ولایت خو شاید په دعوه باندې ویم چې دا ضرورت انشاءالله پوره کوو او د همجوارو ولایتونو انشاءالله په هغې کې وخت په وخت باندې موږ په دې باندې کار کوو تر څومره حده پورې چې موږ کولی شو چې دلته پیداوار پیدا کړو بازار ورته پیدا کېږي خریدار پیدا کېږي نو هغه پورې موږ مخکې تللی شو. دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو نه د راوړونکو توکو د څومره بازار خپل کړی دی د سبزۍ په برخه کې د کانال اړوند چې کوم شیان توکي کېږي نو تقریبا د مخکې په نسبت باندې به نیم یا درې حصې نیمه یا درې حصې تقریبا دومره پورې موږ په دې باب کې خود کفایه یو. په دغه ټولو پروژو کې چې خبرې پرې وکړې طبعا کارمندان به وي په زرګونو خلک به پکې کار هم کوي څومره خلکو ته یعنې ستاسې په نظر د کار زمینه به برابرې په ټوله کې که ووایو د اټکل د مخې او بیا همدغه پیسې چې بیرته هلته د هغې خلکو کورونو ته ورځي د هغوی په اقتصاد څومره اغېزه درلودی شي؟ تقریبا موږ لاس په لاس باندې په کانال کې د 2000 نه تر 2500 پورې خلکو ته د کار زمینه سازي کړې ده چې یا د ځینې خیري ادارو په مټ باندې چې څه همکاري نه کړي هغه کې موږ دغه قرب جوار هغه مستحق او غریب خلک اغوستي دي او د هغوی نه کار اخلو په ډېره کمه اندازه باندې کار ته نه اخلو خو صرف هغوی ته هم زمینه سازي کړې ده چې یو صحیح کور ته لاړ شي او دویمه خبره دا ده چې د هر فرد تر شا خامخا کم از کم 10 کسه فامیل شاته دی نو د 2000 کسان تر شا چې د هر چا تر شا یعنې هغه اقلا 15 کسه فامیل حساب کې نو په ډېر لوی تعداد باندې خلکو ته یو څه د ژوند د ضرورتونو د پوره کولو انتظام دا روان دی او پر روان کې پلان لرو دا فی الحال نن چې تاسو موږ تاسو خبره کوو دی کې موږ په دې پلان لګیو چې څنګه وکولی شو چې څه هیوادوالو ته کار پیدا کړو او زموږ سره د کانال په ځمکې په آبادۍ کې هم ونډه واخلي او په خپل مټ یا د بل چا په مټ باندې موږ د هغوی سره څه مالي امکانات ورته برابر کړو تر څو د هغوی ضرورتونه پوره شي. نظام اوبو سیستم هم په ختیځ کې په غالب ګمان لومړی د کانال د ځمکو نه شروع شو دغه سیستم د لا پراختیا دپاره پلان څه دی او تر اوسه څومره اغېزمن ثابت شوی؟
د دغه پلان خو شک نشته چې اغیزمن ډیر دی، ځکه چې د وچکالۍ کچه د مخ په لوړ روانه ده. په دغه باب کې یوازینۍ اسانه لاره او د حل لاره او یعنی هغه باغدارۍ ته یا سبزیجاتو ته د بهبود لاره هغه دغه ده. نو په دې نسبت دغه اوس چې موږ کومه نوې توضیح لرو نو په دې کې د اکثر خلکو سره همدا خبره شوې ده چې تاسو دغه کار د مخ په وړاندې باندې به تر څو چې زموږ د اوبو محرم شوي او فصلونو ته په خپل وخت باندې رسېدلي هم وي او که باغداري ده او که زراعت دی چې په دواړو صورتونو کې موږ د اوبو د لارې نه د یو مشکل سره مخ نه شو. اغیز خو یې بیخي ډېر دی، شاید تاسو به نږدې نه کتلي مصارف به مور باندې شوي، خو چونکې د صرف د شروع مصارف لري پر روان کې به ټوله ګټه ده منافع ده او خلک د نقصان نه ور باندې بچ کیږي، فصل د استهلاک نه بچ کیږي. نو دا اغیزمنه پروژه ده او موږ به انشاءالله ورته کار هم کړی او روان کې به ورته کار کوو. رئیس محترم ما ته په زړه شو د غصب نه د کانال څومره ځمکه را تر اوسه خلاصه شوې د غاصبینو د منګولو نه، هغه ځمکې چې په تېر کې په د جګړو په مهال باندې هغه وخت چې هلته په ځینو سیمو کې امنیت نه و او یا که د کانال ځمکو ته ورڅېرمه د خلکو شخصي ځمکې وي، څومره ځمکې غصب شوې وي او د اسلامي امارت په راتلو سره څومره ځمکې بیرته د کانال ځمکې د غصب نه خلاصې شوي دي؟ د کانال خو په مجموع کې چې یادېږي 4855 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د امارت په راتلو سره دلته چونکې د دې تحول په وختونو کې هغه خودغرض او غاصب خلک ډېر متوجه نو په ډېره لویه ونډه باندې د نور غصب دپاره کار شروع کړ چې موږ د هغې عملا مقابله شروع کړې. الحمدلله نوي غصب ته خو مطلقا څوک نه دي پرېښي، د هغې مخه نیولې، حتی چې د خلکو رسېدلي کورونه هم بېرته وران کړي دي او امارت هم د غصب د مخنیوي دپاره ډېره زیاته توجه دې کار ته کړې، ځکه موږ ته مالي امکانات په واک او اختیار کې راکوي وخت په وخت باندې چې تاسو د غصب د مخنیوي دپاره کومه لار په کار باندې اچولی شي هغه په کار باندې واچوئ. په دا م اچولې ده څه د پاسه 1100 جریبه ځمکه څه وخت وړاندې خلاصه شوې ده او 1512 جریبه ځمکه اوس چونکې د اسلامي امارت طرف نه د هر ولایت کې د غصب دپاره یو کمیسیون ټاکلی شوی چې 14 ریاستونه پکې شامل دي. نو موږ د خپل کانال مربوط هغه ځمکې چې خلکو غصب کړي دي او د غصب د خلاصولو دپاره هم دې کمیسیون ته په اختیار کې ورکړي دا موږ دپاره خلاصې کړي. نو شاید را روانه هفته کې به زموږ دغه یوه اندازه ځمکه چې 1512 جریبه کېږي دا د غاصبینو نه خلاصه شي. ډېره مننه رئیس محترم. یوه خبره چې وړاندې د کانال هغه څه باید چې لاسته راتلو هغه تولیدات د کانال چې ډېری وخت به ویل کېده په تېرو وختونو کې د جمهوریت په وخت په هغه شکل باندې د دولت خزانې ته نه ورتلل، هغلته بیت المال ته نه ورتلل. اوس ستاسې ډاډ به څه وي ولسونو ته هغه څه چې د ننګرهار د کانال نه لاسته راځي په څومره شفاف شکل باندې به د دولت خزانې ته ورسي او بیرته به د همدې هېوادوالو لپاره په بېلابېلو برخو کې په مصرف رسي؟ لله الحمد د اسلامي امارت د راتګ نه وروسته د کانال خو یو عواید اضافه شوي په دې وجه باندې چې ما تاسو ته مخکې خبره وکړه 60 ځمکې آبادې شوي، تخریب شوي ځمکې آبادې شوي دي، څه حصې د خلکو د غصب نه خلاصې شوي، څه داسې نور موارد په کار باندې اچول شوي دي چې هغه د کار بهبود ورسره منځته راغلی دی. د دې سره په څنګ کې د بیت المال په نامه باندې چې د کانال په مربوطاتو کې څومره پورې امکانات دي نو هغه 100% کې الحمدلله اوس خپل ځای ته رسیږي، بیت المال ته شاملېږي او دې کې شک نشته دی چې په مجموع کې امارت د خپلو هیوادوالو د بهبود او د بقا او د دوی د ترقۍ دپاره کار کوي نو هغه به ټول په دغسې پروژو کې لګېږي او په هغې کې به استعمالېږي. نو دا اطمینان درکوو چې د بیت المال د کانال مربوط د بیت المال 1 روپۍ لله الحمد اوس بې ځایه کېږي نه او خپل مرجع ته ځي او هلته په خپل شفاف حساب باندې جمع کېږي. وروستۍ پوښتنه مې رئیس محترم دا وي چې که د کانال اړوند لان ورکار وشي او دم کړی چې کانال په کوم حالات کې دی، کروندې دلته باغونه دي، ستروس دي، بېلابېل د نورو ارګانونو سره د حکومت څومره اقتصاد ته ګټور دي، د کانال ځمکو د کانال فصلونو دلته د اقتصاد دپاره څومره لاسته راوړنې کړي دي، یعنې څومره کولی شي چې هغه کورنی اقتصاد زموږ اقتصاد چې تر ټولو اشد ضرورت ورته موږ لرو په خپو یې ودرولی شي؟ کانال تقریبا په ننګرهار کې د ټولو ریاستونو په نسبت او پرتله باندې تقریبا 80% په اقتصاد کې ونډه لري او
د ضرورت وړ اجناس د هیوادوالو ته پوره کوي. سکهال موږ چونکې دا کانال ځمکې خلکو ته د صرف زراعت لپاره توزیع کېدل یو کلنې، نو هر سړي د ځمکې نه خپل حاصل اخیسته او د بهبود دپاره چا کار په دې وجه نه کوو چې وخت یې کم و، مصارف ورباندې ډېر کېدل. نو سکهال چې موږ کومه سروې کړې ده نو تقریبا کم از کم د 500 تر 1000 جریبه ځمکې پورې به زموږ په دې نوې توزیع کې چې ستروسو تم کړې ده، او چونکې لږ طویل المدت ته هغه ځمکې چې مخکې خلکو د هغې د جوړولو هڅه نه لرله، نو تقریبا تر 1000 جریبه پورې به سکهال موږ هغه خرابې او مخروبه ځمکې چې د آبادو ځمکو د سیلابونو په وجه، د طوفانونو په وجه، د انقلاب په وجه باندې تخریب شوي او داسې تخریب پرتې وي په کلونو، نو دا ملازمه کړې د شرکتونو سره چې د دې د احیا دپاره به خامخا کار کوو، څومره چې په موږ باندې د امکانات هغه به موږ برابرو او تاسو به هم زموږ سره لاس کوئ تر څو پورې د کانال مربوط یو ځمکه هغه خرابه او یا سیلاب وړې پاتې نشي. نو په دې باندې کار روان دی. شاید زموږ د ملګرو سره به د دې په رابطه باندې معلومات نور هم تاسو سره به شریک یا تاسو خپل هم کولی شئ صحنې ته لاړ شئ او هلته یې وګورئ. نو انشاءالله په ډېر تعداد باندې هغه ځمکه چې تر اوسه پورې سره دی چې په قرب کې ځمکه کرل کېدله، خو د هغې د بهبود دپاره کار نه کوي، د هغې د بهبود دپاره مستقل فعال کار روان دی. ډېره مننه رئیس محترم، کور ودان چې مرکې ته مو وخت خوشحاله اوسئ. الله دې اجر درکړي. تاسو نه مننه. زندگی و اقتصاد، راهکارهای اقتصاد و زندگی بهتر. برای ایجاد تحول مثبت در زندگی شما، دستاوردهای امارت اسلامی، خدمات، تلاش و پیشرفت‌های مسئولین، بازسازی، پلان‌های آبادی و موضوعات مختلف دیگر را با مسئولین و صاحب نظران در جریان قرار داده و نظریات ایشان را در برنامه زندگی و اقتصاد می داشته باشیم. برنامه زندگی و اقتصاد را یکشنبه ها ساعت 8:10 قبل از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.